السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن غواړو په دې پریزنټیشن کې تاسو ته معلومات درکو چې څنګه کولی شئ هغه ستاسې د فامیل نږدې غړي دوستان چې په افغانستان کې پاتې دي وکولی شئ چې غوښتنلیک وکئ د امریکا حکومت ته او هغوی امریکا ته راولئ، چې د هغې جملې نه دا برنامه هیومانیټرین پیرول نومیږي او د دې هیومانیټرین پیرول له طریقه تاسې کولی شئ چې خپل دوستان فامیل د افغانستان نه راوغواړئ دلته راشي. هیومانیټرین پیرول څه ته وایي؟ هیومانیټرین پیرول همدې ته وایي چې تاسې د دې طریقه کولی شئ خپل فامیل کسان چې په افغانستان کې پاتې دي له تاسو څخه امریکا ته راولئ. هغه چاته چې هیومانیټرین پیرول د دولت د خوا نه ورکول کیږي هغه د دې اجازه لري چې په امریکا کې کار وکړي. تاسې که چیرې د مهاجرت خاص ویزا یا SIV نه لرئ او یا د امریکا دایمي گرین کارت نه لرئ او یا د امریکا پاسپورت نه لرئ، نو تاسې د مخه چې کله امریکا ته راغلي یاست په دې آخرو کې نو تاسې د ټولو هغه قانوني سټیټس پیرول دی. پیرول هغه سټیټس دی چې د تاسو دپاره دایمي سټیټس نه ګڼل کیږي، یعنی دا د لنډ مهال دپاره دی، لکه څنګه چې ستاسې په پاسپورټونو کې ټاپه شوی وخت د 2 کلونو دپاره دی، نو دا په دې معنی چې تاسې یوازې د 2 کلونو دپاره د ژوند کولو اجازه لرئ. اما هغه کسان چې تاسې د هیومانیټرین پیرول له طریقه د افغانستان څخه امریکا ته راغواړئ، هغوی دلته یوازې اجازه د امریکا ته د داخلېدو لري، نو تاسې د هغه وروسته کولی شئ چې د مختلفو لارو څخه هغوی ته د تل لپاره اسناد واخلئ او هغوی وکولی شي چې دلته قانوني ژوند وکړي. دا پروسه لکه څنګه چې معلومه دی دومره تیزه کیدی شي ونه اوسي، کیدی شي چې وشي او یا کیدی شي چې ونشي، د دې په اړه کوم ضمانت وجود نه لري. د دې پروسې چې کوم اړین اسناد دي، کوم اړین پروسس دی، هغه اسناد دلته د 1 څخه تر 10 پورې دا هغه اسناد، فورمونه، غوښتنلیک او داسې نور دي چې دا ټول باید تاسې یو ځای کړئ او د CIS آدرس ته چې په دې پریزنټیشن کې دلته ورکړل شوی دی دې آدرس ته د پوسټ له طریقه ولېږئ. په دې اسنادو کې یو هم د 130 فورم دی، بل د 140 فورم دی. یو سپانسر هغه څوک دی چې ستاسې فامیلونو سپانسر کوي. G1145 فورم دی. د ډیکلریشن فارم دی، دا هغه ستاسې د فامیل د ژوند کیسه دی چې کوم تهدیدونه، ستونزې د هغوی په لاره کې دي چې دوی نشي کولی په افغانستان کې ژوند وکړي. او یو نوښتاري سټیټمنټ د هغه کس څخه چې په امریکا کې دی، د هغه ID یا کارډ کولی شي چې پاسپورټ وي، گرین کارډ وي یا بل داسې نور څه. البته د دې درخواست یا غوښتنلیک قانوني فیس $515 دی، چې که چیرې تاسې د دې پیسو ورکول د کارت په ذریعه غواړئ نو G1450 فارم ته باید لاړ شئ، او که یا پیسې نه لرئ غواړئ چې وړیا ستاسې پروسه مخکې لاړ شي نو د I-912 فورم باید ډک کړئ. 2 د پاسپورټ عکسونه ضرورت دي، د هر هغه کس عکسونه چې په افغانستان کې دي او غواړي امریکا ته راشي. او په دغه باندې د اسنادو په سر باندې یوه پاڼه باندې باید تاسې عین الفاظ چې دلته په دې سلایډ کې لیکل شوي دي افغانستان هیومانیټرین پیرول ایکسپیډایټډ ریکویسټډ باید ولیکئ، تر څو ستاسې پروسه په بیړه سره مخته لاړه شي. په دې سلایډ کې تاسې ګورئ چې 111 فورم نمونه ښکاري، چې دا نمونه تاسې کولی شئ د USCIS په ویب پاڼه کې لاسته راوړئ
کولی شئ پرنټ یې کړئ، کاپي یې کړئ او ډکه یې کړئ. ځینې هغه معلومات چې تاسې ته مبهم یا مغلق ښکاري چې تاسې ته باید راهنمایي وشي تر څو سم معلومات په دې غوښتنلیک کې درج کړئ. نو که چیرې هغه کس چې بیرون د افغانستان نه بهر په خپله درخواست ورکوي، په خپله درخواست ډکوي او په خپله درخواست لیږي، نو دلته یو آپشن په نوم د ای به ټیک مارک کوي. او که چیرې تاسې د بل چا په خاطر چې په افغانستان کې دی او دلته تاسې د هغوی دپاره هیومنیټرین پیرول درخواست ورکوئ، نو دا لاندې آی اف چک باکس چې کوم دی دغه ټیک مارک کړئ. دلته هغه آدرس ضرورت دی چې که چیرې ستاسې درخواست ومنل شي، منظور شي، نو د هغې نتیجه کوم سفارت یا قونسلګري ته ولیږل شي. نو په افغانستان کې خو اوس د قونسلګري بنده ده، سفارت بند دی. نو تاسې کولی شئ بیا هم د فعلا دپاره د افغانستان قونسلګري یا سفارت ولیکئ، او یا که چیرې ستاسې فامیل بهر ته ځي، پاکستان، هندوستان او یا داسې بل مملکت ته چې هلته قونسلګري د امریکا موجوده وي، تاسې کولی شئ د هغې قونسلګرۍ آدرس او مملکت دلته ذکر کړئ. په دې بخش کې تاسو هدف د هغو کسانو چې امریکا ته راځي دلته ولیکئ. نور د زیاتو معلوماتو لیکلو ضرورت نشته، یوازې کولی شئ چې ولیکئ هیومنیټرین پیرول. پنځم پارټ تاسې کولی شئ چې خالی یې پرېږدئ، ځکه دا د ری انټري پرمټ یا د امریکا ته د بیا داخلېدلو اجازه نامې په خاطر دی او ستاسې مربوط نه کیږي. دا پارت مکمل خالی پرېږدئ او مه یې ډکوئ. اووم پارت هم هغه پارت دی چې د اډوانس پیرول دپاره دی او ستاسې مربوط نه کیږي. نو تاسې کولی شئ چې دغه پارت هم خالی پرېږدئ او ډک یې نه کړئ. په دې پارت کې په اتم پارت کې یا په اتم بخش کې ستاسې امضا ته ضرورت دی. تاسې البته هغه څوک چې په افغانستان کې یاست د هغه کس امضا ته ضرورت دی. نو که چیرې تاسې په امریکا کې دغه عریضه یا غوښتنلیک ډکوئ، نو ضرور دا دی چې هغې کس ته د دې پاڼې کاپي ولېږئ. البته کولی شئ په ایمیل یا عکس یې ورته ولېږئ، هغوی یې امضا کړي، سکین یې کړي، بیرته یې تاسو ته راولېږي او تاسې یې د UCIS دفتر ته ولېږئ. البته دلته د تلیفون شمیره او تاریخ هم باید ذکر شي په دې فورم کې. که چیرې تاسې سره کوم چا د دې فورم په ډکولو کې مرسته کړې وي، نو د هغه معلومات په دې فورم کې درج کړئ او ویې لیکئ. که چیرې چا تاسو سره مرسته نه وي کړې، نو دغه فورم یا دغه پارت هم خالی پرېږدئ. دې سره خوا کې دغه بل فورم چې I-134 دی، دا د سپانسر فارم دی. سپانسر هغه څوک دی چې ستاسې د هغه فامیلو په خاطر چې کوم په افغانستان کې دي او تاسې هغو دپاره د هیومنیټرین پیرول غوښتنه کوئ، ستاسې سپانسرشیپ کوي. سپانسرشیپ هغه څوک کوي چې څوک په امریکا کې وي، او بینیفیشري یا ګټه اخیستونکی هغه کس دی چې څوک په بهر کې وي. البته ستاسې فامیلونه، دوستان چې په افغانستان کې اوسیږي. دلته په دې سلایډ کې تاسې د I-134 فورم نمونه ګورئ. دغه فورم هم تاسې کولی شئ چې د USCIS په ویب پاڼه کې لاسته راوړئ، ډاونلوډ یې کړئ، پرنټ یې کړئ او بیا یې ډکه کړئ. را به شو دلته د سپانسر په هکله چې سپانسر څوک کولی شي چې سپانسر اوسي. سپانسر کیدای شي زمونږ د فامیل غړی وي او یا هم امکان لري چې زمونږ د فامیل غړی نه اوسي. سپانسر هر څوک کولی شي چې سپانسر اوسي، البته په امریکا کې د قانوني ژوند کولو اجازه ولري یا د امریکا پاسپورت یا تابعیت ولري. د سپانسر څخه یوازې کومه غوښتنه یا کوم اسناد چې حکومت غواړي هغه د هغه مالی وړتیا ده. مالی وړتیا کولی شي چې د خپل هغو عوایدو څخه راپور ورکړي کوم چې د ده کلنی عواید دي. البته د معلوماتو په خاطر
سپانسر کولی شي چې خپل د بانک سټیټمنټ، خپل کلني عاید او یا د ټکس پاڼې د شواهدو یا د سپانسر په خاطر حکومت ته وړاندې کړي د دې درخواست یا غوښتنلیک سره یو ځای. دلته په دې شیټ کې تاسې ګورئ چې که چیرته سپانسر خپله یو کس وي او یو بل کس سپانسر کوي د افغانستان نه، نو یو جمع یو 2 کیږي او دی باید کلني عاید کم تر کمه 18,420 ډالره وي. که چیرې سپانسر 2 کسه وي او غواړي د افغانستان څخه یو بل کس سپانسر کړي، نو یو جمع 2 3 کسان کیږي. د 3 کسانو البته د ده خپل عاید چې د 3 کسانو مسؤلیت په غاړه اخلي، نو باید کلنی عاید کم تر کمه 21,960 ډالره اوسي. او همداسې که تاسې وګورئ 4 کسه وي، 15 کسه وي، 6 کسه وي، مثال 8 کسه، که چیرې یو کس په خپله کورنۍ کې 4 غړي وي دلته په امریکا کې او غواړي چې 4 کسان نور د افغانستان څخه سپانسر کړي، نو دی باید د 8 کسو هغه کلنی عاید چې دی هغه وښیي. دی باید کم از کم 4,660 ډالر د ده کلنی عاید اوسي تر څو دی وتوانیږي چې سپانسر شي. سپانسر باید کوم اسناد د خپل کومکي اسناد باید څه شی حکومت ته وړاندې کړي. سپانسر کولی شي خپل کلني عاید کوم اسناد چې لري، البته خپل هفتوار معاشات چې کوم اخلي یا ماهوار معاشات چې کوم لاسته راوړي د هغې اسناد کولی شي وړاندې کړي، یا کولی شي د خپل بانک سټیټمنټ د بانک نه واخلي او د اسنادو یا درخواست سره یو ځای کړي، یا کولی شي چې یو امضا شوی سټیټمنټ د خپل دفتر یا کمپنۍ څخه چې دی هلته کار کوي ترلاسه کړي او د اسنادو سره یو ځای ولیږي، او یا د خپل ټکس په آخر د کال کې په نوم د انوال ټکس ریټرن چې کلني حسابونه د مالیاتو دي پکې کولی شي هغه هم ولیږي، او دغه فورم چې کوم دی I-144 دا باید امضا شي او دا کومکي اسناد ورسره یو ځای ولیږل شي. په دې فورم کې په دې پارټ کې یا په دې بخش کې کولی شي چې دی خپل د کمپنۍ نوم چې چا سره کار کوي، څه کار کوي، د هغه آدرس او یا کوم نور داسې پراپرټیز چې دی په امریکا کې ولري لکه کور، تجارت او یا بل څه ولري، کولی شي چې په دې فورم کې اضافه کړي. G1145 کوم فارم دی؟ G1145 فارم تاسې کولی شئ په USCIS ویب سایټ کې پیدا کړئ او د دې فورم هدف یوازینی هدف یې دا دی چې تاسې خپل درخواست یا غوښتنلیک څنګه کولی شئ چې چک کړئ او پوه شئ په دې باندې چې ستاسې د کیس حالت څنګه دی، کوم ځای ته رسیدلی دی، منل شوی دی، قبول شوی دی، نه دی قبول شوی، آیا اسناد چې تاسې لیږلي هغه اسناد سم وو که نه وو. نو تاسې په دې خاطر باید خپل ایمیل ادرس دا شیونه دقیق په دې فورم کې درج کړئ تر څو وکولی شئ په راتلونکي کې د خپل کیس په مورد معلومات لاسته راوړئ. دې سلایډ کې د ډیکلریشن لیټر په مورد تاسې ته معلومات درکوو چې ډیکلریشن لیټر څه ته وایي. ډیکلریشن لیټر هغه سند دی، هغه سټیټمنټ دی، هغه لیکنه دی، هغه تشریحي لیکنه دی چې تاسې په تفصیلي ډول لیکئ چې ستاسې فامیل چې په افغانستان کې دی د هغوی دپاره کومې امنیتي ستونزې دي چې تاسې غواړئ چې هغه افغانستان نه راشي دلته امریکا ته. نو په دې خاطر باید تاسې مفصل معلومات ولیکئ چې په افغانستان کې څه روان دي. په افغانستان کې مثلا تاسې کولی شئ چې ولیکئ چې په افغانستان کې حکومت د طالبانو سره دی او طالبان هغه کسان چې په مؤسساتو کې حکومت سره له نظامي او غیر نظامي ادارو سره یې کار کړی وي یا یې مرسته کړې وي هغوی نه پرېږدي، وژني یې، بندي کوي او یا داسې نور. او بله اړینه خبره دا چې تاسې کله درخواست ورکوئ
نو تاسې باید د خپل فامیل د اوسېدلو موده په امریکا کې چې د افغانستان څخه راځي مشخصه کړئ چې هغوی دلته د څومره وخت دپاره اوسیږي، 1 کال 2 کاله. نو کله چې دوی امریکا ته راشي بیا به د خپل د تل ژوند دپاره یا د همیشه ژوند لپاره بیا یوه لاره انتخابوي او خپل پروسه به د هغې لارې مخ ته بیایي چې د هغې جملې څخه یوه هم د پناهندګۍ لاره ده چې کولی شي چې پناهندګي درخواست وکړي. او دغه تشریحي سټیټمنټ چې تاسې لیکئ دا باید امضا شي د عریضه کوونکو د خوا. البته د کومکي اسنادو یا د کومکي معلوماتو په خاطر تاسې کولی شئ چې مختلفو لینکونو ته چې دلته په دې سلایډ کې ورکړل شوي دي استفاده وکړئ، پرنټ یې کړئ او د خپل کیس سره یو ځای ولېږئ. دا لینکونه تاسې ته د افغانستان تحولات یا کوم حالات چې په افغانستان کې روان دي او یا طالبان په افغانستان کې څه کوي، آیا ښځې څه مشکلات لري په افغانستان کې، دا اکثره معلومات په دې کې ورکړل شوي دي. بغیر له دې نه تاسو کولی شئ چې نور معلومات هم په انټرنیټ کې ولټوئ، پیدا کړئ او د کیس د کومک یا مرستې په خاطر نور اسناد سره یو ځای کړئ او ویې لېږئ. یو سټیټمنټ د خپله یو اس ممبر یا هغه څوک چې په امریکا کې اوسیږي هغه باید یو لیست یا کور لیټر یا سټیټمنټ جوړ کړي او په هغې کې هغه ټول اسناد چې دی لیږي او یا یې لیږلي دي یا یې شامل کړي دي په خپل پکیج کې د هغو اسنادو په هکله معلومات ولیکي او ووایي چې کوم هغه اسناد د په دې کیس کې درج کړي دي او یا یې لیږي. دغه سټیټمنټ چې مونږ مخکې په تیر سلایډ کې پرې بحث وکړو د هغې یوه نمونه دی. البته دا هغه سټیټمنټ دی چې تاسې د بینیفیشري یا ګټه اخیستونکي په خاطر لیکي. ګټه اخیستونکی هغه څوک دی چې په افغانستان کې ژوند کوي او تاسې یې د هیومنیټرین پرول له طریقه امریکا ته راولئ. نو د هغې په مورد چې هغه ته څه ګواښونه دي، څه امنیتي ستونزې دي او دوی ولې غواړي چې امریکا ته راشي، نو دغسې یو نمونه سټیټمنټ به د هغوی دپاره جوړوئ، لیکئ به یې او یا دوی کولی شي چې په خپله یې ولیکئ. دا سټیټمنټ کیدای شي تاسې د 10 خطه، 20 خطه، 1 پاڼه، 2 پاڼې یا 3 پاڼې چې څومره معلومات لرئ لیکئ، کولی شئ چې هغومره زیات معلومات ورکړئ. نو ځینې اسناد چې تاسې د دې درخواست یا غوښتنلیک سره یو ځای لیږئ هغه ستاسې د پاسپورټ کاپي دی، آی ډي ده، ستاسې د فامیل پاسپورټونه دي، ستاسې د فامیل آی ډیز دي. آی ډي کولی شي هر څه اوسیږي، د ډرایورۍ لیسنس کولی شي چې آی ډي اوسیږي، تذکره خپله یو آی ډي ده. نور داسې اسناد لکه د زیږېدلو کارډ وي، د واده یا میریج سرټیفیکیټ وي، ګرین کارډ وي ستاسې، آی 94 یا آی 490 هغه پروف دی چې تاسې کله امریکا ته راغلي یاست د میدان نه کله بهر راتلی نو په سیستم کې ستاسې پاسپورټ یا تذکره، ستاسې نوم، ټول معلومات درج دي په دې فورم کې. تاسې دا فورم کولی شئ چې د انټرنیټ له طریقه په ګوګل کې هم کولی شئ چې ویې لټوئ، پیدا یې کړئ. د دې غوښتنلیک فیس چې کوم دی هغه $515 دی. که چیرې تاسې غواړئ دغه $515 پیسې د خپل کریډټ کارډ یا ډیبټ کارډ له لارې ولېږئ نو دغه فورم جی 1450 نه ګټه واخلئ تر څو وکولی شئ دغه پیسې د امریکا حکومت یا یو سی آی اس ته ورکړئ. البته د یادولو وړ دی چې نغدې پیسې نه منل کیږي. که چیرې تاسې خپل درخواستۍ سره نغدې پیسې ورکړئ کیدای شي ستاسې پیسې تاسو ته بیرته لاسته رانشي او ستاسې کیس هم نه منل شي. نو تاسې کولی شئ چې خپلې پیسې یا د ګرین کارډ یا ډیبټ کارډ د لارې پیمنټ وکړئ او یا هم کولی شئ چک ورته ولېږئ او یا هم خپلې پیسې په یو دوکان کې ورکړئ تر څو تاسې ته د منی آرډر په نوم یو سند درکړي. تاسې کولی شئ هغه خپل غوښتنلیک سره یو ځای ولېږئ. 2 قطعې عکسونه د بینیفیشري یا ګټه اخیستونکي هغه څوک چې په افغانستان کې دي
او تاسې غواړئ هغوی د هیومانیټرین پیرول له لارې امریکا ته راولئ. دغه عکسونه باید په دې سلایډ کې کوم چې ښودل شوي دي سم دي، کوم چې د چلیپا نښه ده پرې، دا عکسونه نه منل کیږي. کله چې تاسې عکس اخلئ نو ستاسې مخ باید پټ نه وي، ستاسې په خوله کې باید څه نه وي، ستاسو په سترګو کې باید عینکې نه وي او ستاسې مټې باید پوره ښکاره شي، لکه څنګه چې په دې سلایډ کې تاسو ته ښودل کیږي. په یوه سپینه پاڼه چې کله تاسې ټول اسناد مکمل کړل، پرنټ هم کړل، آماده هم کړل، عین الفاظ چې دلته ذکر شوي دي افغانستان هیومانیټرین پیرول ایکسپایریټډ ریکویسټډ، همدا عین ټکي به تاسې په یوه پاڼه لیکئ او دا پاڼه به د هغه اسنادو په سر کیږدئ تر څو د دې مفهوم دا دی چې تاسې د هیومانیټرین پیرول دپاره اپلای کړې ده او ستاسې دا پروسه باید په چټکۍ سره سرته ورسیږي. که چیرې تاسې پوهیږئ چې ځینې نور داسې کوم اسناد لرئ چې ستاسې په کیس کې یا په دې غوښتنلیک کې مرسته کوي، نو کولی شئ چې هغه اسناد هم لاسته راوړئ، پرنټ یې کړئ او د خپل کیس سره یا غوښتنلیک سره یو ځای ولېږئ. چې کله ستاسو اسناد مکمل شول، هر څه پوره شول، پاکیج مو آماده شو، نو کولی شئ چې لاندې آدرس ته یې ولېږئ. کله چې تاسو خپل اسناد په پوره ډول ولېږل، پس له هغه چې کله UCIS ستاسې اسناد لاسته راوړي، نو UCIS به تاسو ته یو نوټیفیکیشن یا خبر ولیږي. البته دا خبر به په یوه پاڼه لیکل شوی وي او یا به هم ستاسو ایمیل ته راشي. نو تاسې هم کولی شئ چې په دې شمیره چې په دې سلایډ کې ورکړل شوی دی، که چیرې غواړئ د خپل کیس په هکله معلومات لاسته راوړئ، دې شمیرې ته زنګ ووهئ. پس له دې چې تاسو کیس ومنل شي، قبول شي، نو تاسو ته به یوه نامه، یوه پاڼه ولیږل شي او پس له هغه نه به تاسې ته ځینې راهنمودونه یا راهنمایي د ایمیل د طریقه یا د پوسټ له طریقه تاسو ته ولیږل شي چې تاسې به پس له دې څه وکئ او تاسې کوشش وکړئ چې د خپل آدرس په هکله دقیق معلومات ورکړئ په درخواست یا غوښتنلیک کې چې ستاسې دغه قبولي هماغه مشخص آدرس ته لاړه شي. کله چې ستاسې کیس ومنل شو، تاسې کولی شئ چې د DS 160 فارم هم ډک کړئ د ویزې دپاره، تر څو تاسې بیا د ویزې پروسې ته معرفي شئ او ویزه ترلاسه کړئ او امریکا ته راشئ. هغه کسان چې ګرین کارت لري او هغه کسان چې د امریکا تابعیت لري، هغوی د خپلو ماشومانو په خاطر چې څوک عمرونه یې د 21 کلونو نه ښکته دي، کولی شي د ګرین کارت په اخیستو کې مرسته وکړي، د هغوی دپاره I-130 فورمونه ډک کړي. دلته د دې QR کوډو له طریقه تاسې کولی شئ زیات معلومات لاسته راوړئ. که چیرته غواړئ قدم په قدم هغه معلومات غواړئ د هیومانیټرین پیرول لاسته راوړئ، نو په دې سټپ بای سټپ ګایډ باندې دا بارکوډ سکن کړئ، معلومات لاسته راوړئ. په یوټیوب کې کولی شئ معلومات لاسته راوړئ، د خپله UCIS ویب سایټ ته تللی شئ. ډیره مننه. کور مو آباد، کامیاب، خوشحاله، آباد اوسئ.